د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په ارزښت یو ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. د عامه پوهاوي دغه ورکشاپ چې د ښځو چارو ریاست د کنفرانسونو په تالار کې جوړ شوی و، په پیل کې د ښځو چارو رئيسې نسيمې شفيق سعادات د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د مشارکت مذاکرې دفتر څخه مننه وکړه چې تل یې د ښځو هوساینې او د دوی د حقوقو د خوندیتوب لپاره دغسې ګټور پروګرامونه ترسره کړي دي. د ښځو چارو رئيسې په افغاني ټولنه کې د میرمنو په ارزښت خبرې وکړې او ترې وغوښتل چې د سولې او پخلاینې بهیر ته خپل اولادونه راوبولي. بیا د اليشنګ ولسوالۍ د قومونو په استازولۍ معلم اسدالله د جګړې په زیانونو خبرې وکړې او د سولې مذاکراتي ناسته د هېواد په خیریات کړه او له هېوادوالو یې وغوښتل چې د سولې له لارې خپل هېواد ته پرمختګ ورکړي. وروسته د ولایتي ادارې په استازیتوب د ولایت مقام د ظرفیت لوړونې امر منصور عمر او د والي وياند اسدالله دولتزي په خپلوار خبرې وکړې. دوی د جګړې دواړو غاړو قربانیان د دې ولایت اوسیدونکي یاد کړل او ترې وغوښتل چې د سولې بهیر کې خپل رغنده رول ولوبوي. په پای کې د مشارکت دفتر استازي سميع الله خټک د مشارکت دفتر موخې او لاسته راوړنې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې. وی ویل دا او د ورته نور پروګرامونه په دې موخه ترسره کوي څو د هېواد ښځینه له خپلو حقوقو څخه خبر او برخمن شي. غونډه په هېواد کې د تلپاتې سولې په دعایې سره پای ته ورسېده.